د نن ورځې هغه پیښې چې په اورېدو او لیدو به یې هک پک پاتې شئ. دا چې څه دي نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون استاد ځکه وهلی ډبولی او بیا یې په مرمۍ ویشتی دی چې ولې یې دریشي او پتلون اغوستی و. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې یاده پیښه به وڅېړي. عمران خان وایي هند ته اجازه نه ورکوو چې زموږ پر خاوره افغانستان ته سوداګرۍ وکړي. خو بلخوا بیا پاکستان منځنۍ اسیا ته له افغانستان لار پیدا او نن یې لومړنۍ جوپه صادرات ولیکل. دا د پاکستان هغه ارمان و چې له رامنځته کېدو یې تر ننه درلود، خو هر وخت ترې په کابل د حاکم نظام چارواکو بدل کې افغاني سوداګرو لپاره هند ته لاره غوښتله. د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عیني شاهدان وایي چې د ګڼې ګوڼې له امله نن یو تن خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دوی زیاتوي چې پاکستاني لورې د شوي هوکړې څخه سرغړونه کوي. او په اخره کې هم در سره دا خبر او یادونه شریکوم چې په عام بازار کې سره املوک په 80 افغانۍ، خو زموږ خپل انار په 10 افغانۍ کیلو دي. که سوداګر یې راوړي څوک یې مخنیوی نشي کولی، خو تاسې مه اخلئ کنه زورورو چې تقاضا یې نه وي. د سوداګر په مغزو کې خو ډز نه دی شوی چې د هغه وطن یې دلته راوړي. یاره خبره ټوله له موږه خرابه ده. البته چې کله د لغمان املوک راغلل بیا یې په مزه مزه وخورئ. ډیره زیاته مننه چې د دغه ویډیو تر پایه پاتې شوئ. اوس نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د دې لپاره چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ نو سوله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.